السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راغلی میدان ته د بدمرغۍ خواله بدمرنګه د کوم ځای سره تعلق ساتي او اول راته دا ووایه چې کوم ځای سره تعلق ساتي. یاره جی زه خو د میدان سفري سره تعلق ساتم. میدان سره دین میدان او جی او تعلیم دې څومره کړی دی؟ بس ډبل ماسټر مې کړی دی. ډبل ماسټر. اوس څه کوې نن سبا؟ نن سبا بس پرایویټ ټیچینګ کوم او بس داسې ګرځو راګرځو نور خو څه نشته. واده یې کړی دی؟ نه مې دی کړی واده. ولې؟ بس وبکو واده به وکړو. غریبي ده؟ غریبي یاده او یا نه ده خو لکه د واده شاته نور هم دی او پیژن مې کړی. مینه دې کړې ده ملګري ووایه اکثره بدمرنګ ډېر زیات تباه شیخ د ویډیوګانو کې راځي. نو مینه خو د ژوند ډېر ضرورت دی خو په دې ټولنه کې مینه کول چې کم دي نو ځان خرابول دي نه ده پکار. په دې اوسنۍ پوښتنه تا کړې ده مینه که نه ده؟ نو تا ته څه ښکاري چې ما کړې ده که نه ده؟ نه خیر ته ووایه ملګرو ته کلیر شي. خامخا او جي بالکل مینه مې کړې ده او زه اوس هم مینه کوم. دا څه ناکامه وي که کامیاب وي؟ یو ناکامه شي که یو کامیابه شي؟ نو چې کامیاب شي خو بیا مینه نه شوه که نه خو ته خپل دغه ته ورسېدې مرام ته ورسېدې. ناکام وي هغه مینه کوي. مخکې ژوند کې دې څه خیال دی څه جوړېدل غواړې؟ بس مخکې ژوند کې مې اول خو ژوند چې خدای ته دومره طاقت راکړي چې ژوند وکړم. ډېرو ملګرو وپېژندې نو څه احساس کې لکه دې نه مخکې؟ خفه یم په خدای مې د قسم مې په دې خپل شهرت خفه یم. که خفه مې نه یم الله مې په سر کوالي او په دې څیز خفه یم ځکه چې مطلب اول خدا مینه درکوي دا خلک خو بیا دې په دې شهرت دومره ستومانوي چې لکه خپل تا کې بیا وروسته غلطیان یې راوباسي. صحیح ده. بس الله دې وکړي چې دغه بس دی او دومره پوره دی دا شهرت هم دومره پوره دی او بس دی راوتنګ یې کړو او بس صحیح ده. دغه ویډیو هم خو ملګرو اکثر داسې ضروري پوښتنې وي که نه چې ملګري غواړي د شاعر سره برای راست ملاقات د هغوی دا خبره ټیک ده بالکل داسې نه کېږي او نو سره رابطه کېږي نو د سکرین د لارې بیا ملګري خبر شي. ملګري دې خبر وي چې بلملنګ ویلي چې زه یو تباه شیخ یم نو دا خبره صحیح ده او ناکامه شیخ دی که نه؟ نو عاشقي یوازې نه ده که نه په ژوند کې نورې مسلې هم ډېرې دي که نه چې سړی دا خبره سړي ته د رزق مسلې وي که نه نو هغه به بیا په عاشقۍ څه وکړي خبره دا ده که نه خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. اوس د بېګانه او د پلار دا رنګونه کوي او درغ په بل شروع دی وایي چې سره راوړه دا څه خبره ده؟ نه نه د دې نه قلار شه خواسې یم که نه مونږ ته نورې خپلې ستونزې دي اکثر پکې دا کسان وایي یاره ته ریپلی نه کوې کته پورته نو چې زه ځان له په خپله خفه یم زه په چا څه کوم خبره همدا ده که نه انسان ځان له په خپله خفه وي نو زه به نور چا بل څوک سړی چې څونه مشهورېږي دونه سړی یوازې کېږي دا رښتیا دا یوازې کېږي بیخي د دنیا د کار هم چې خپل کار هم نشي کولی کاتي اړیکې هغه هم بیا نشي کولی په هم ځای کې خیال یې خلک به دې راځي هلته به دې هم خلک تنګوي نو ښه شی نه دی. څه پیغام ورکوئ اخره کې د کتونکو لپاره؟ بس کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې یاره د خلکو ځان بدل کړو دنیا ځان بدله کوي په دې پالتو خېلو کارونو څه کار نه کېږي ځان له مطلب ژوند بدل کوي. هر سړي ته پکار دی چې یاره څه هنر یاد کړي یا څه خپل سره کاروبار څه حل وکړي ځکه دا څیزونه لازمي دي که نه. مثال په طور باندې که یو سړی ټول عمر یاره مشهور دی او خلک یې پېژني واه واه ورته کوي نو د دې څه پیدا خو نشته. مثال په چې دغه ته خپله مسلې دي لکه مثال په طور پکار ده چې پښتانه چې کوم دی ځان وپېژني ټولو نه اول چې کوم دی یو خو د خپل رزق وسیلې هم چې کوم دی پراخه کړي نور هم که نه او د دې نه علاوه څه هنرونه زده کړي څه کار وکړي د معاشرې دپاره د قوم دپاره دا ښه خبره ده. چې په 1000 روپۍ د بل سړي ټاټکي مزدوري کوي نو دا 1000 روپۍ راوالي خپل روزګار پرې روان خپل روزګار پرې روان کړي او بل دا چې وخت قیمتي کړي خپل په دې پلزول ګرځېدو د دې څیزونو نه هېڅ هم نه جوړېږي او اخره کې دا دی چې بیا په دې باندې پښیمانه وي څه وخت به داسې راشي چې بیا به مطلب پردی لور به درته ناسته یو بچي به دي مسلې به دي او بیا به وروره په دغه ټیم کې څوک بیا ستا سره دغه نه کوي صرف ستا واه پسې شعر پسې خلک ځي نو زه په چا څه کوم زه خو شعر دی هم نه لیکم مثال په طور چې یاره ما ته خلک واه وکړي نه دی کوي یا لرې که ما ته واه وکړي هم زما هغه درد خو ما کم کو په دغه شعر مې ولیکه او که مثال په طور که ما ته څوک واه ونه کړي ها بیا که ریسپیکټ خبره کوي د عزت خبره کوي چې یاره موږ له عزت ته میلاو شوی دی او خلک دې پېژني دا عزت نه دی دا هغه یو قسم له مجبوري ده د دې خلکو یاره دنیا ویوز درته راغلي چې خلک وایي راشه موږ هم پکې وګورو صحیح ده. نور خو د چا په زندګۍ کې څوک د چا دومره لایف نه دی وزګار هغه دنیا به مثال په طور تا به خپل سړی هله مني چې ټوله دنیا دې ومني نو چې ما دنیا ومني نو ته بیا ما مه منه که نه خبره داسې ده
نو دا هر څه څیزونه چې کوم دي نو دا تلونکي راتلونکي څیزونه دي. په دې زه دومره باور نه ساتم چې یو سړی مشهور دی او کته پورته مثال په طور زه دا سوچ کوم د ځان سره چې یار زه مشهور نه وم، زه ولې خلکو نه پیژاندم. خبره داسې ده که نه، ولې دا هنر خو مخکې موږ سره و او په دې کې نږدې خلک داسې وو چې هغوی به نه قصد موږ باندې بې ځان ننګاره کاوه. اوس هغه خلک منیم خو په ما اساس سر نه پرې باسي. لهذا زه په خپله دنیا کې دومره غرق یم او ډوب یم چې ما ته دا څیزونه میزونه د دې نه زه لکه بلکل مبرا یم. جی ټیک ډېره مننه.